قدرمنو لیدونکو ستړي مه شئ، د دې مهال د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. ټرمپ وایي له طالبانو د خپل پوځ تجهیزات بیرته غواړو. د جو بایدن د حکومت پایله افغان ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي استعفا وکړه. د خلکو د ازادیو پر وړاندې د طالبانو ظلم. دغې ډلې په کندوز کې 4 کسان د شپې مهال د بنډار جوړولو او دمبورې غږولو په تور په بند محکوم کړل. او د ملګرو ملتونو سرمنشي د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند له پیل کېدو هرکلی وکړ. بشپړ خبرونه. د امریکا ټاکل شوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لوړې مراسمو له ترسروي وړاندې په یوې وینا کې ویلي چې په افغانستان کې د خپل پوځ د میلیاردونو ډالرو په ارزښت تجهیزات بیرته غواړي. ټرمپ پر جو بایدن نیوکه کړې او زیاته کړې ده چې نوموړي د میلیاردونو ډالرو په ارزښت تجهیزات دښمن یعنې طالبانو ته سپارلي دي. ټرمپ زیاته کړې چې د نوموړي حکومت به طالبانو ته یو څه پیسې ورکړي، خو دا ډله دې د امریکا نظامي تجهیزات بیرته وسپاري. ډونالډ ټرمپ په وار له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په څرنګوالي او هلته یې د نظامي تجهیزاتو پر پرېښودو نیوکې کړې دي. هغه له دې وړاندې هم ویلي و چې د بایدن حکومت طالبانو ته میلیاردونه ډالر استوي او داسې څه باید نه وی شوي. اخوا طالبانو بیا ادعا کړې چې آن له امریکا یې $1 هم نه دی ترلاسه کړی. د افغانستان لپاره د ښځو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیري اعلان کړی چې له خپلې دندې استعفا کوي. امیري دوشنبه پر ایکس پاڼه لیکلي چې د امریکا د نوي ولسمشر د لوړې له ورځې هممهاله استعفا کوي. هغې زیاته کړې د بشري حقونو پر بنسټ د افغان ښځو دفاع او د هغوی لپاره کار کول ورته لوی ویاړ و. میرمن امیري څرګنده کړې چې ډیر کار پاتې دی، خو په وینا یې په تیرو 3 کلونو کې د افغان ښځو د حقونو لپاره د مبارزې پیاوړي بنسټونه جوړ شوي دي. هغې د نړۍ له ټولو هیوادونو غوښتي چې د افغانستان له زړورو ښځو او نارینه‌وو ملاتړ وکړي. امیري د افغان ښځو د ملاتړ په برخه کې په تیرو 3 کلونو کې لاسته راوړنو ته په اشارې سره ویلي چې د دغه بهیر دوام به افغانستان د یوې روښانه او د بشري حقونو پر بنسټ ولاړې ټولنې پر لور بوځي. هغې دغه راز د ښځو د حقونو په اړه د طالبانو د کړنو پر وړاندې د زیات فشار غوښتنه کړې. په افغانستان کې باورونه دا دي چې ډیپلوماټیک فشار د طالبانو پر 3 کلنو ناوړه کړنو دومره اغېز نه دی کړی. هیوادوال ټینګار کوي چې ځواک او زور کولی شي طالبان بدلون ته اړ کړي. په کندوز کې ځایي سرچینې وایي چې طالبانو په دغه ولایت کې 4 کسان د شپې مهال د بنډار جوړولو او دمبورې غږولو په تور نیولي دي. سرچینو دوشنبه 8 صبح ورځپاڼې ته وویل چې د طالبانو استخباراتو دا 4 کسان د کندوز د علي آباد ولسوالۍ په خیلګده کلي کې نیولي دي. د سرچینو په وینا دا کسان امیرشاه، الماس، فریدون او شمس الله نومیږي. سرچینو زیاته کړې چې دوی د طالبانو لخوا د دمبورې غږولو او د شپې مهال د بنډار جوړولو په تور پر 1 کال او 3 میاشتې بند محکوم شوي دي. په کندوز کې ځایي طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د یادونې وړ ده چې طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو راهیسې پر موسیقۍ بندیز لګولی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټوني ګوتریش د حماس او اسرائیلو ترمنځ د رسمي اوربند له پیله هرکلی کړی او زیاته کړې ده چې له دغه ګامه ملاتړ کوي. ګوتریش پرون یکشنبه له هغې وروسته چې حماس 3 یرغملې پرېښودې په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې ملګري ملتونه تیار دي غزې ته بشردوستانه مرستې زیاتې کړي. پرون حماس 3 یرغملې سره صلیب ته وسپارلې او ټاکلې ده چې په راتلونکو 2 ورځو کې نور هم پرېږدي. یادونې ده چې اوربند له یو څه ځنډ سره پیل شو. اسرائیلو په دې موده کې پر غزې خپلو بریدونو ته دوام ورکړ چې له امله یې 8 کسان وژل شوي دي. قدرمنو لیدونکو، زموږ د دې مهال مهم خبرونه همدلته پای ته رسیږي. تر بیا ښې جانې.